خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د عمران خان د اسمبلو نه وتلو اعلان پر د عمل کې ویلي دي چې پیندۍ نه عمران خان مطالبه د ازادۍ نه بلکې د بیا سلیکټډ کېدو لپاره ده. پیندۍ کې د پی ټی آی شو ناکامه کېدو وروسته عمران خان مایوسه شوی دی. عمران خان به تر کله پورې د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت د سیاسي اوږې په توګه استعمالوي. په سماجي رابطو ویب سایټ ټویټر باندې خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د عمران خان د اسمبلو نه وتلو اعلان پر عمل کې ویلي دي چې پیندۍ کې د پی ټی آی شو ناکامه کېدو وروسته عمران خان مایوسه شوی دی. عمران خان د انقلاب په نوم خلک راجمع کولو کې پاتې راغلی دی. د نوي مشرانو تقریرونو په معامله کې ناکامۍ باندې عمران خان د استعفو ډرامه کړې ده. خارجه وزیر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې عمران خان پیندۍ نه د ازادۍ نه بلکې د بیا سلیکټډ کېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان به تر کله پورې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوږه د سیاست لپاره استعمالوي.